راشد داسې څه وکړل چې یو ځل بیا یې د ټولو افغانانو په زړه کې ځای پیدا کړ. راشد وویل موږ له ټولو انسانانو سره مرسته نشو کولی، خو خامخا له یو شمېر سره د مرستې توان لرو. زه راشد خان به په دغه سختو حالاتو کې له خلکو سره مرستې کوم او دا زما مسؤلیت دی. موږ به هغه خلکو او بېوزلو سره چې د کرونا له کبله اقتصادي زیانمن شوي وي د باندې نشي وتلی او په کورونو کې دننه دي د اړتیا وړ ضروري توکو مرستې برابروو. زه له ټولو لوبغاړو، سوداګرو، سیاسي او ملي شخصیتونو څخه غواړم چې په دغو سختو شرایطو کې د خلکو لاسنیوی او له خلکو سره مرستې وکړي. د بل سره مرستې سړی لا شتمن کوي او زړه یې لا غني کیږي. په مرستې سره مو شتمني نوره هم زیاتیږي.